جناب رسول الله علیه السلام فرمایي کله چې یو بنده په اولني ټیم کې خپل منځ وکړي صحیح طریقې سره اسمان ته خیږي او داسې حال کې چې هغه ځلیږي ولها نور حتی تنتهي الى العرش تر دې چې الله رب العزت عرش ته ورسیږي سپین ځلیږي رڼاګانې کوي او هغه بخنه غواړي وګوره هغه الله رب العزت چې کوم دیانو زبان ورکړي هغه جسم ورکړي هغه بخنه غواړي د خپل صاحب د فاره چې دا چا دا منځ کړی دی فتستغفر لصاحبها الى يوم القيامه د قیامت پورې د فاره بخنه غواړي د مغفرت دعاګانې کوي دته وتقول وغوای حفظك الله كما حفظتني الله رب العزت استاده سي حفاظت وکي لکه د ازما حفاظت چې دی وکړو کله چې یو بنده بغیر د خپل وخت نه په بل ټیم کې منځ وکي یا د خپل وخت نه وروسته وکي زرزري وکي ګډوډي وکي نو اسمان ته خيږي واله ظلمتون په داس حال کې چې کتوره تیار داغ نه تاوي کله چې هغه اسمان ته ورسیږي نو تلف کما یلف صوب الخلق هغه داسې رامات کړی شي لکه د زړې جامې په شان ده چې زړې چرلانګې چې څو ګډې وړې راجمع کړي یو ځای ته ویضرب بها وجه صاحبها او چا چې کړی دی د هغه په مخ باندې راویشتلی شي هغه خپل مونځ دته خیرې کوي ښه ضیعک الله کما ضیعتني الله دې داسې برباد کړه لکه داسې چې دې برباد کړم تا منځونه ټیک کوئ ښه دوی له الله رب العزت بیا جسم ورکړي چې ګډوډ مونځ دې کړی بیا ما تا ته خیرې کوي نو داسې موږ به څه ښه شو بیا هر کار ګډوډ چا نه تپوس وکړي څنګه یاره بس وایي ګډوډ یم حالات ګډوډ لکه د مانځه هزار به والی ګورې دا ګډوډ منځونه چې کوي که نه دا خلک خپل مانځه هزار والی دي دا ځکه نه ښه کېږي زندگی ټوله برباد دنیا هم خراب آخرت هم خراب ضیعک الله کما ضیعتنی تیورانی کې شته دی